چار چاپیر ول ځان ته ودایره کړم خلک ټول به د خپل ځان په ننداره کړم زه ساده و د یارانو سل مخونه حق حیران یم چې په چا باندې تکیه کړم او توره شپه مې ستا تصویر ته اور بل کړی زه مدهوشه د بتانو جنازه کړم د اوښکو باران یوټیوب چینل مینوالو لیدونکو نن را سره د نوي کال په ځانګړې خپرونه کې د ترنم بلبل زبیر شیدا شتون لري شیدا صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی سلامونه نیک هیله احترامات اکمل صاحب تا ته د اوښکو باران ټولو لیدونکو ته مننه په دې هیله چې تاسو ټول به روغ او د صحت جامو باندې به سنبال یاست ډېره زیاته مننه شیدا صاحب څه ترنمونه اورو ترنم به درته وکړم هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي په مینه اورو تیرا پزړګي مې شي لمبا کنا اے تیرا پزړګي مې شي لمبا کنا ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه تیرا پزړګي مې شي لمبا کنا ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه لاړو لیونې دې کله پرېښودو لاړو لیونې دې کله پرېښودو اوس دې په سر خاورې بادوه کنه اوس دې په سر خاورې بادوه کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه زه به دې خلونه د مخ شمارما زه به دې خلونه د مخ شمارما ته مې په زړګي داغونه ږدا کنه ته مې په زړګي داغونه ږدا کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه تیره په زړګي مې شي لمبا کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه پریمک د نصیحت زه خپل کار کوه پریمک د نصیحت زه خپل کار کوه ستا له نصیحت نه مې توبه کنه ستا له نصیحت نه مې توبه کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه تیره په زړګي مې شي لمبا کنه ته چې راته ووایې چې ځه کنه ته چې راته ووایې چې ځه ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه شیدا صاحب کور دې ودان نړۍ مننه چې دغه نوي کال ځانګړې خپرونه کې له موږ سره یې ملګرو همدا غوښتنه کړې وه چې ته خبرې مه کوه شیدا صاحب ته وخت ورکړه شیدا صاحب یو بل ترنم اورو ډېره زیاته مننه هیله چې د خوښۍ وړ مو وګرځي ما سره څو بیتونه ده د بېلېدو د راتم وایس د دې شیبو د راتم وایس د بېلېدو د راتم وایس د دې شیبو د راتم وایس لکه باران شیبا شیبا ورګا لکه باران شیبا شیبا ورګا یار د تلو د راتم وایس د دې شیبو د راتم وایس د بېلېدو د راتم وایس د دې شیبو
دی راتم وایس خوارا قسمتا چی پخ می نشوی 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 دو بدلی دو دی راتم وایس یارت تلو دی راتم وایس دی شبو دی راتم وایس دو بدل دو دی راتم وایس عشق ملم مکڑا دو وصل پکور عشق عمل مامی کړه د وصل پکور عشق مل مامی کړه د وصل پکور عشق عمل مامی کړه د وصل پکور د شوګیرو د راتم وایس د دې شبو د راتم وایس د بیل دو د راتم وایس د دې شبو د راتم وایس ډیره مننه ډیره زیاته مننه شهدا صاحب کور د ودان په وروستیو کې یو څو ټپې اورو د هغې وروسته خپرونه رانغاړو که خوښه مو وي زما د زړه له عشقه تور که زما ازار دې له بچو زاماینا یا پرېږده چې ستا په ګناه مړ شم چې جینکۍ مې مات بنګړي په قبر ږدي نه ما حوصله بایللی نه ده ناکامه ژونده په خوارۍ دې تېرومه د خاورو لاندې بندیاره زلفې د شته که جنجو خوړه میینه سلګۍ وهي رضا یې نه ده نامرده مور یې لور په زوره وادوینه ښکاري چې ځان رانه رانغاړې په نه خبرې بهانې را جوړوینه ای په کار دې نه وم در نه لاړم که دې په کار وی نازولی به دې ومه لالې په ما پسې بیمار دی مور یې تعویذ ورته د مړې توبې کوینه زما یې هر ارمان زندګي کړ زه به د کوم ارمان په سر چغې وهمه جینۍ په دوو سترګو ړنده شي راپسې شاته دې کتل رنځور دې کړمه د کوژدن غږ دې خور راوکړ په ګونډو پرېوتم زرې زرې دې کړمه په زورورو باندې واوړې لاله یا سخت دې بیچاره لیدلی یمه بې وروره خور ډولۍ ته خیږي د غم ژړا یې څلورم کلي ته ځینه چې په لوېدلو قبرو راغلم
په یار مې ړنګه وه د تورو او خورو خونه. ډیره زیاته مننه شهدا صاحب. دا د نوي کال ځانګړې خپرونه. که ستا د سترګو اشاره وي که د چړو په څوکو لاړ وي در وشمه. ډیره زیاته مننه شهدا صاحب. کور دې ودان. دا د اوښکو باران ادبي او هنري خپرونه. تر بیا چې زه فضل هادي اکمل او زما همکار عبدالمعیز علیزی ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو. په لوی او بخښونکی رب مو سپارم. هر چیرې چې یاست خوشحاله او کامیابه اوسئ. نړۍ مننه.